زما نوم ډیریک دی او زما مسلک په اصل کې د کنل انجینیر دی. بخښنه غواړم ډاکټر ذاکره، زما پوښتنه به لږ ترهدرۍ سره اړونده نه وي، خو زه یوازې غواړم یو ډېره لنډه پوښتنه وکړم. د سورة زخرف 43 آیت له مخې دلته ویل شوي دا وایي چې عیسی علیه السلام به د قیامت د ساعت د راتګ نښه وي. د دې معنا دا ده چې عیسی به د وروستي پیغمبر په توګه راشي. یا آیا محمد یا پیغمبر محمد وروستی پیغمبر دی؟ نو که پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم د وروستي پیغمبر په توګه راتلونکی وي، یا عیسی مسیح څوک دی؟ مننه. وروره ډیره ښه پوښتنه ده او تاسو د قرآن کریم یو آیات نقل کړ چې وایي عیسی علیه السلام، عیسی مسیح په هغه باندې سلام او درود وي، د قیامت د ساعت نښه به وي. نو آیا د دې معنا دا ده چې پیغمبر عیسی علیه السلام وروستی پیغمبر دی یا پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم وروستی پیغمبر دی؟ دا څه دی؟ نو قرآن په سورة احزاب 33 نمبر سور کې 40 نمبر آیت کې ډیر څرګند او روښانه ویل دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وروستی او آخري پیغمبر او رسول دی. د هغه وروسته هیڅ رسول نه راځي. خو تاسو په سمه توګه وویل چې قرآن هم وایي چې پیغمبر عیسی علیه السلام د ساعت یعنی د قیامت لپاره نښه ده. قرآن دا وایي او حتی انجیل دا وایي. انجیل د یوحنا په انجیل کې وایي چې عیسی مسیح علیه السلام په دوهم ځل راتګ کې به راشي. حتی قرآن وایي چې هغه بیا راځي. ولې؟ عیسی مسیح علیه السلام د الله تعالی د ټولو رسولانو ترمنځ یوازینی رسول دی چې پیروانو یې غلط فهم کړی و چې هغه د خدای دعوه کړې وه. تاسو عیسوي یاست وروره؟ هو زه یم. آیا تاسو عیسی خدای ګڼئ؟ هو هغه خدایي لري. همدا هغه څه دی چې ما تاسو ته وویل. عیسی مسیح د الله سبحانه وتعالی یوازینی رسول دی چې پیروانو یې هغه په غلطۍ سره خدای ګڼلی دی. زه به ستاسو د عیسی خدای کېدو موضوع ته وروسته راشم علیه السلام. لومړی زه به ستاسو د پوښتنې ځواب ورکړم، ځکه چې د رسول عیسی پیروانو علیه السلام هغه په غلطۍ سره خدای ګڼلی و. همدا وجه ده چې الله جل جلاله په قرآن کې په سورة النساء 4 سورت 150 نمبر آیت کې وایي الله هغه ژوندی پورته کړ ځکه چې هغه یوازینی رسول و چې پیروانو یې هغه په غلطۍ سره خدای ګڼلی و. په دوهم ځل راتګ کې هغه به هیڅ نوی قانون را نه وړي. هغه به د محمد صلی الله علیه وسلم د امتی په توګه راشي، ځکه چې الله په قرآن کې په سورة المائده 5 سورت 3 نمبر آیت کې وایي نن ورځ ما ستاسو لپاره ستاسو دین بشپړ کړ او ستاسو لپاره مې اسلام خوښ کړ. کله چې دین بشپړ شو هیڅ نوی شی نشي زیات کېدی او نه ترې څه کمیدی شي. عیسی علیه السلام به په خپل دوهم ځل راتګ کې د دې لپاره راشي چې ګواهي ورکړي چې هغه هیڅ کله د خدایي دعوه نه وه کړې. قرآن په سورة مائده 5 نمبر سورت 114 نمبر آیت کې وایي ای الله ته زما شاهد اوسه، ما هیڅ کله دوی ته نه دی ویلي چې زما عبادت وکړئ، بلکې د الله عبادت وکړئ. د الله عبادت وکړئ څوک چې زما رب او ستاسو رب دی. نو په خپل دوهم ځل راتګ کې هغه به د دې وضاحت لپاره راشي چې هغه هیڅ کله د خدایي دعا نه وه کړې. او حتی په انجیل کې نن ورځ که تاسو نن انجیل ولولئ، اسلام یوازینی غیر عیسوي دین دی چې په عیسی مسیح باندې ایمان لرل د ایمان یوه برخه ګڼي. هیڅ مسلمان نه دی که هغه په عیسی مسیح باندې ایمان ونه لري. موږ باور لرو چې هغه د الله سبحانه وتعالی یو له خورا لویو رسولانو څخه و. موږ باور لرو چې هغه مسیح و چې ژباړه یې کریسټ یعنی مسیح ده. موږ باور لرو چې هغه په معجزانه توګه د نارینه له لاسوهنې پرته زیږېدلی و چې د نن ورځې ډېری عیسویان پرې باور نه لري. موږ باور لرو چې هغه د خدای په اجازه مړو ته ژوند ورکړ. موږ باور لرو چې هغه د خدای په اجازه پیدایښتي ړندو ته شفا ورکړه. عیسویان او مسلمانان یو ځای روان دي، خو یو څوک پوښتنه کولی شي د لارو بیلتون چیرته دی؟ د لارو بیلتون دا دی چې د عیسویانو اکثریت باور لري چې عیسی مسیح علیه السلام د خدایي دعوه کړې وه. دوی باور لري چې هغه خدای و. په حقیقت کې که تاسو انجیل ولولئ، په ټول انجیل کې حتی یوه هم واضح وینا نشته چیرته چې عیسی مسیح علیه السلام وایي چې زه خدای یم، یا چیرته چې هغه وایي زما عبادت وکړئ. که تاسو د انجیل له کومې نسخې څخه اشاره کولی شئ چیرته چې عیسی مسیح علیه السلام کوم واضح وینا، کوم یقیني وینا په انجیل کې کوي چیرته چې عیسی مسیح علیه السلام وایي چې زه خدای یم، یا چیرته چې هغه وایي زما عبادت وکړئ. زه ډاکټر ذاکر نایک نن عیسویت منلو ته چمتو یم. زه د خپلو نورو مسلمانو ورونو او خویندو په استازیتوب خبرې نه کوم. زه د پرتلیز دین زده کوونکی یم. په حقیقت کې که تاسو انجیل ولولئ، عیسی مسیح
علیه السلام په خپله وایي دا د یوحنا په انجیل 14 نمبر څپرکی 28 نمبر آیات کې ذکر شوی. عیسی مسیح علیه السلام وویل زما پلار زما څخه لوی دی. د یوحنا انجیل 10 نمبر څپرکی 29 نمبر آیت زما پلار له ټولو څخه لوی دی. د متی انجیل 12 نمبر څپرکی 28 نمبر آیت زه د خدای په روح سره شیطان وباسم. د لوقا انجیل 11 نمبر څپرکی 20 نمبر آیت زه د خدای په ګوتې سره شیطانان باسم. د یوحنا انجیل 5 نمبر څپرکی 10 نمبر آیت زه د خپل ځان لخوا هیڅ نشم کولی لکه څنګه چې زه اورم زه قضاوت کوم او زما قضاوت عادلانه دی ځکه چې زه د خپل خوښې نه بلکې د خپل پلار د خوښې غوښتنه کوم. هر څوک چې وایي زه د خپل خوښې نه بلکې د الله تعالی د خوښې غوښتنه کوم هغه مسلمان دی. عیسی مسیح علیه السلام مسلمان دی. هغه هیڅ کله د خدایي دعوا نه ده کړې. دا د یوحنا په انجیل 14 نمبر څپرکی 40 نمبر آیات کې ذکر شوی. عیسی مسیح په هغه باندې الله تعالی سلام وي. عیسی مسیح علیه السلام وویل چې هغه کلمې چې تاسو اورئ زما نه دي بلکې زما د پلار دي چا چې زه رالیږلی یم. د یوحنا په انجیل 19 نمبر څپرکی 3 نمبر آیات کې ذکر شوی. دا تلپاتې ژوند دی تر څو تاسو پوه شئ چې یو خدای دی او عیسی مسیح دی چې تا رالیږلی دی. دا د اعمالو په کتاب 2 نمبر څپرکی 22 نمبر آیات کې ذکر شوی. ای د اسرائیلو خلکو دې ته غوږ ونیسئ. د ناصري عیسی یو سړی چې ستاسو په منځ کې د خدای لخوا د حیرانتیا او معجزو په واسطه تایید شوی و چې خدای د هغه په واسطه ترسره کړه او تاسو یې شاهدان یاست. یو سړی چې ستاسو په منځ کې د خدای لخوا تایید شوی دی د حیرانتیا او معجزو او نښو په واسطه چې خدای د هغه په واسطه ترسره کړي او تاسو یې شاهدان یاست. نو که تاسو انجیل ولولئ موږ هغه ورته شی پوهیږو چې قرآن وایي. عیسی مسیح په هغه باندې الله تعالی سلام وي د خدای یو رسول و. هغه خدای نه و. هغه هیڅ کله د خدایي دعوا نه ده کړې. نو که تاسو انجیل ولولئ دا د کلیسا ښوونه ده. د عیسویت د پوهېدو لپاره عیسویانو ته مه ګورئ انجیل ولولئ. د اسلام د پوهېدو لپاره مسلمانانو ته مه ګورئ قرآن او مستند حدیث ولولئ. دا هغه دلیل دی چې عیسی مسیح علیه السلام الله تعالی ژوندی پورته کړ. نو چې هغه به ستاسو په څیر خلکو ته او هغه خلکو ته چې ادعا کوي هغه خدای ووایي هغه به په خپل دوهم ځل راتګ کې راشي تر څو خپل نوم روښانه کړي. هغه به د محمد صلی الله علیه وسلم امتی وي. هغه به د پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم په ورته ښوونه باور ولري او هغه به ګواهي ورکړي چې هغه هیڅ کله د خدایي دعوا نه ده کړې بلکې وی ویل د الله تعالی عبادت وکړئ زما رب او ستاسو رب دی. هیله ده چې دا د پوښتنې ځواب وي. د اولادونو تربیت په هغه وخت کې موږ تاسو ته سختیږي چې کله موږ تاسو په غیر اسلامي ټولنه کې ژوند کوو. مور او پلار د دې خبر نه وي چې زموږ اولادونو ته په مکتب یا په ښوونځي کې یا په پوهنتون کې یا په انسټیټیوټ کې څه تدریسیږي. چې کله هم ستاسو اولادونه له دغسې محیط کې ژوند کوي نو تاسو راځئ قرآن کور آنلاین اکاډمي ته. دلته به د قرآن کور آنلاین اکاډمي درسي مواد کریکولم هر څه په دغه ویب سایټ کې تاسو اول مطالعه انشاءالله اولادونه به داسې درته روزو څنګه چې په مکتب یا ښوونځي کې هغې سره کوشش کېږي همداسې به په دغه اسلامي اکاډمي کې موږ هم داسې کوشش ورسره کوو تر څو پورې دغه زموږ او ستاسو اولادونه داسې وروزو چې په آینده کې موږ تاسو د ملامتیا ګوته ځان ته ونه نیسو. همدا اوس په دغه نمبر موږ سره اړیکه کې شئ انشاءالله ستاسو اولادونه به داسې تربیه کوو چې تاسو به خوشحاله